بغلان کې سږکال د مالیاتي پورونو ترڅنګ له هغو کسانو هم د پولیسو په زور مالیه ټوله سوې چې کلونه یې زورواکي چلوله او تیار نه و چې حکومت ته مالیه ورکړي. د بغلان د مستوفیت مسؤلینو د مالیاتي اونۍ په لمانځ غونډه کې ویلي چې ټول مالیاتي عاید یې سږکال په دې ولایت کې 493 میلیونه افغانۍ و چې پخواني پورونه هم پکې شته. د دې ترڅنګ غونډه کې له خلکو وغوښتل سوه چې حکومت ته مالیه ورکړي. د مستوفیت په کارکوونکو هم نیوکه سوې چې له مالیاتي قانونه ناوړه ګټه پورته کوي او په فساد ککړ دي. نور حال په دې هکله د نورګل انډروار په راپور کې واورئ. مالیاتي اونۍ بغلان کې د ځایي مسؤلینو او یو شمېر کسبګرو لوري ولمانځل شوه. د بغلان د مستوفیت مسؤلین وایي چې سږکال جدي کار کړی او د افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ هم پخواني پورونه له خلکو ټول کړي او هم یې له هغو کسانو په زوره مالیه اخیستې چې له څو کلونو راهیسې حکومت ته مالیه نه ورکوله. عبدالهادي باور د بغلان مستوفي وایي چې سږکال ټول عاید 403 میلیونه افغانۍ دی. سږکال موږ 493 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. لکه څنګه چې تاسې هم په جریان کې یاستئ، موږ په تیر مالي کال کې د شپې د خوا تقریبا 100 دوکانه اضافه تر 100 دوکانه موږ لا کوم ورکوله او د ورځې مو هم دا پروسه جاري ساتلې وه. د ورځې 20 تر 30 دوکان هم بندوله. موږ وکولی سو د پولیسو په همکارۍ سره تقریبا 20 میلیونه باقیات د نوي کال مخ په دې خوا هغه راټولې کړو او 10 میلیونه د 98 مالي کال مالیات مو راټول. د بغلان امنیه قمندان مال پاسوال محمد وای سمیمي وایي چې د مستوفیت ځینې کارکوونکي له مالیاتي قانونه په سرغړونې خلک ځوروي او ځینې بیا د مالیې په ټولولو کې شخصي ګټو ته تر ملي ګټو لومړیتوب ورکوي او په فساد کې ښکیل دي. زیاد موارد مامورین ما به دست پاک کار میکنن، هم بدبختانه یک تعداد هستن که از این قانون و از این مالیه شمشیر تیز جور کردن بالای گردن هر کس که ماند میگه بته و در پالوی ازی که میگه بته در بعضی موارد 1 لک افغانی دولت به 2000 منفعت شخصی خود معامله میکنه. این گپ دور نیست، بسیار نزدیک است. بدبختانه که در اکثریت جاها مالیه ما به این شکل میره و در بعضی جاها باز قانون به یک شمشیر تیز که در گلون هر کس من میگه بته لیسانس جور نیست، جواهر جور نیست، وزن اضافه بار کدی تا کدی بالا کدی مردکه را در بدر میکنه. د بغلان ځای چارواکي او خلک وایي چې د مالیې په ورکولو سره د هیواد اقتصاد وده کوي او باید ټول خلک د قانون سره سم حکومت ته مالیه ورکړي. دوی وایي چې د مالیې د پیسو په بدل کې حکومت خلکو ته عامه خدمات وړاندې کوي او باید مالیه په اساسي ډول حکومت ته ورکول شي. مالیه زمانی که ما شما میپردازیم بنیه اقتصاد کشور ما شما تقویه میکنیم. در جایی که اقتصاد نباشه در اون جای، در اون کشور، در اون جامعه، در اون ملت هیچ چیزی نیست. همین اقتصاد است قسمی که شما میفهمیم در تمام کشورها وطنشان که آباد شده در اثر پرداخت همین مالیه و خود را مردم مکلف به قانون ساختن، مطابق قانون خود عیار ساختن. اینمی امنیت خوبش با جا آورده. ما مردم دکاندار، کسبکار، تجار مالیه را که میتیم، حالی ما مالیه را میفهمیم که ماش معلوم است در شفاخانه به خاطر مریضای ما خرج میشه. ماش مامور بیچاره است ولی که ما مالیه نتیم، مالیه را حکومت جمعوری نکنه، اینمی تو وطن ما دست اینمی بیگانه فروخته و توسر شده رئیس. غونډه کې پر دې هم نیوکې شوې چې د مستوفیت کارکوونکي یوازې مالیې ټولولو ته تیار دي، خو د دې لپاره چې خلک د مالیې ورکولو په ګټو باندې پوه شي عامه پوهاوی کلیوالي خلکو ته نه ده ورکړی، ځکه خو یو شمېر کسان یا په چل او یا په زور حکومت ته مالیه نه ورکوي. نورګل اندروال، بغلان.